امیر خان متقي ولې وډار شو؟ څنګه له خپلو خبرو پښیمانه شو؟ طالبانو د هغه د خبرو په اړه تازه څه ویلي دي؟ دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د نوي ملي اردو د جوړېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له څرګندونو او د افغانانو له تون غبرګونونو وروسته اوس د دوی حکومت وایي چې د ښاغلي متقي خبرې ناسمې تعبیر شوي دي. امیر خان متقي د جمعې په ورځ د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور ستر پوځ ته اړتیا نه لري او دوی به د مخکیني حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي. اوس د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري او د سرتیرو په توګه یې د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي. مجاهد وایي د پخواني اردو 2 ډوله عسکر وو. یو مسلکي خلک دي چې هغه له موږ سره شته. همدا اوس په هوایي ځواک کې زموږ انجینرانو 33 الوتکې فعالې کړي او پیلوټانو مو والوځولې. د ملي اردو هغه کسان چې مسلکي وي موږ ورته اړتیا لرو، هغوی به موږ سره وي. دویم هغه عسکر دي چې هره ورځ به جنګېدل، مسلکیان هم نه وو. ډیره یې لا په نشهیي توکو هم روږدي وو. هغوی ته موږ اړتیا نه لرو. له هغوی زموږ خپل مجاهدین ښه دي. لوی جنګ یې پر مخ یوړه، نیمه نړۍ یې ماته کړله. له دې ښه اردو به بله چیرته پیدا کړئ؟ ښاغلي مجاهد د ملي اردو د شمیر په اړه وایي چې ستونزه او اړتیاو ته په کتو به د نوي ملي اردو تعداد مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او ترخوا یې د چارو د شنونکو له سخت غبرګونونو سره مخ شوي دي. له تاسو مننه چې تر دې دمه مو دغه ویډیو ولیدله. خپل نظریات مو هم را سره کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ یې په راتلونکو ویډیوګانو کې نشروو. تر بیا ښه وخت. خدای پامان.